دا ځینې مجاهدین وروڼه چې دي د جنت هم ډېر شوقیان دي، غواړي چې په مفتو کې د جنت طوطیان هم شي او ډېر څه خدای ورکړه او جنت الفردوس هم د خدای غواړي. دی بیا غواړي چې تش په نفلونو باندې او د قرآن په تلاوت او په ذکر باندې جنتونه او پکې لوړې لوړې درجې وګټي. عزیزانو، په دې کې شک نشته چې موږ او تاسې مسلمانان یو، کلمه مو ویلې ده، 5 وخته مونځ، روژه، زکات، حج کوو، ذکرونه، عبادتونه کوو، صدقې، خیراتونه کوو او داسې نور. خو په هیر مو نشي چې د جنت لوړې درجې ډېرې قربانیانې غواړي. زه نه پوهېږم که څه هم ویلې راته خوند نه راکوي، خو بیا هم که چاته وایې چې په وطن کې بند جوړیږي او د دې بند سره ډېر ولس آبادېږي، ډېرې کونډې رنډې به ورسره ښې شي، د یتیمانو ځمکې به ورسره آبادې شي، ته به ورسره آباد شي، ستا کورنۍ، ستا فامیل، ستا ولس به ورسره آباد شي. وایي ځه مړه وطن وران دی، وطن خرڅ شوی دی. که ورته وایې راځئ چې په وطن کې یو څو نیالګي کرو، دغه وخت دی، په کال کې یو ځل دا وخت راځي، بیا نو درته وایي چې مړه دا ټول غله دي او داسې نور. که یتیم، غریب، مسکین ورته ووایې نو بیا خو چې دا ستا کاروبار دی او په همدې باندې پیسې ګټي. عزیزانو، تر څو پورې چې موږ او تاسې باور ونه کړو، تر څو پورې چې موږ او تاسې صادق نه شو، تر څو پورې چې موږ او تاسې هغه څه چې په خولې باندې، په ژبې باندې وایو، هغې باندې عمل ونه کړو، قربانیانې ونه کړو، جنت ته خو ولاړ شو، خو مړې سترګې.